اولنی سوال د یو ورور کړی دی، هغه دا چې بعض خلک چې د جمعې په ورځ خطبې اورېدو ته ناستي، نو هغوی ډډه دیوال ته لګولي داسې چې قبلې ته یې شا کړي او دې خلکو ته یې مخه کړي. کله ګڼه جوړه شي داسې پکې بعض کسان ناستي او کله بې ګڼې، ځکه چې سوچو کې نن سبا د جوماتونو ته ورشي، نو چې کله دا خلک دې منزل راشي که نه، نو د ډېرو پکې په ملا درد راشي، د چا په سر بوج راشي، څوک وایي چې ډډه مې ولګولی، څوک وایي چې ګوټ کې کېناستی. او بعض نیم جوماتونو ته چې ورننوځي نو دومره کرسۍ پکې پرتي د ناستې دپاره چې ته به وایي چې که ټول خلک بیماران دي، یو هم نشي کېناستی. همدغه سړی چې په کرسۍ باندې لمونځ کوي دی چې بهر وځي ښه روغ رمټ دی، د جومات په دې دروازه کې به دی په ګنټو ګنټو ولاړي جرګه به کوي، څه خبره نه. خو چې دې جومات ته راننوځي او د مانځه خبر راشي، بس د ده بیا په ملا هم درړې، د خپې هم برابر نه دي. د الله نه یره پکار ده. موږ د هغه سړي خبر نه کوو چې د چا عذر دی، چا چې عذر دی خو الله ورله عذر ورکړی دی او الله ورله عذر منلی، رخصت الله طرف نه دی، کېناستی هم شي، دی ډډه هم لګولی شي. اوس د هغه خلکو خبره کوم چې هغوی د دې عبادت دومره قدر نه کوي، توجه نه ورکوي دې طرف ته چې یاره دا خو عبادت دی. څنګه په معمولي ځای کې زما په ملا درد راځي او زما په سر بوج راځي او زما طبیعت خرابېږي، دنیا ته ولې داسې نه کېږي؟ په مزدورۍ کې، په کاروبار کې ولې په ملا درد نه راځي؟ ولې ستا په سر بوج نه راځي؟ نو نن سبا دا یو طریقه هم جوړه شوې ده. خبرې مقصد دی چې جومات ته ورننوځي، بس ګڼه پاکه ځای کې جوړوي چې کوم ځای ته ډډه لګي، دیوال ته به ګڼه یي، ستنې خوا کې ځای نه میلاویږي، په ګوټونو کې ځای نه میلاویږي او منځ کې جومات خالي پروت وي. نو موږ راغلي دلته د الله عبادت لرو او څومره وخت دی، یعنې پاو ساعت پکې زه زیات یې که 20 منټه وي، نیمه ګنټه دي چې ځه، نو نیمه ګنټه موږ د الله دپاره داسې نه شو تېرولی چې زه ډډه پکې ونه لګوو او دغه شان کېږي. ورور دا سوال ډېر مناسب دی چې د جمعې په خطبو کې داسې هم کېږي چې بعض نیم کسان راشي او هغوی د قبلې ته شا کړي، هغې ډډه یې لګولي او خلکو ته یې مخه کړي. نو دا طریقه صحیح ده او که غلطه؟ جواب د دې مسلې دا یاد کوي، شرعي طریقه دا ده، کوم چې شریعت موږ ته ښوولې ده، چې خطیب به خلکو ته مخ کوي او خلک به خطیب ته مخ کوي. او حدیث کې راځي، امام ترمذي رحمه الله راوړی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم منبر ته وختو، نو موږ به خپل مخونه د هغه طرف ته کړو، استقبلناه بوجوهنا، زموږ مخونه به رسول صلی الله علیه وسلم ته او د رسول صلی الله علیه وسلم مخ مبارک به موږ ته. دا طریقه ده. حکمت دې کې څه دی؟ حکمت دا دی چې د خبرې طرف ته توجه وي. ځکه کله ته مخامخ ناستې که نه، خطیب ته، امام ته، هر هغه چا ته چې هغه خبره کوي، نو یو خو به ته ستا د دې خبرې ته توجه وي، پوره بدن دې هم دې ته مخامخ دی، نو زړه به دې هم دغه طرف دی. بله دا چې دا ادب دی، ادب دی دا چا ته شا کول دا بې ادبي د مجلس ده. لکه اوس یو سړی ناست تا ته مخ کړی، ته هغه ته شا کوې. اگر که دې ته زموږ خلک ډېره توجه نه ورکوي، خو ګوره دا په دې عربو کې دا غټه بې ادبي ده چې مجلس داسې جوړي، بیټک کې خلک ناست او ته یو کس ته کښېنې او هغه ته شا کوې، الا دا چې عذر وي. لکه اوس ګڼه ده ټول خلک دغه شان ناست دی، جدا خبره. خو چې داسې بیټک جوړي مجلس دی او ته رالې کېناستې، یو ته دې شا کړی، دی چې دا ما ته شا کوي دا زما بې عزتي کوي. نو دا بې ادبي ده چې امام تا ته مخ کړی دی او تا امام ته شا کړی دی، نو ته ورته هم مخ کړه چې هغه تا ته مخ کړی دی، ته ورته مخ کړه. لکه ګوره چې ما او تا په لاره کې خبرې کوو، ما او ته یو بل له مخې له ورشو، زه تا ته خبره کوم
او ته کله ښي طرف ته ګورې کله ګس ته ګورې دا له تا شا کړي نه ده خو یو طرف ته بل طرف ته ګورې دا به بې ادبي دا به د آدابو خلاف ادب دا دی چې ته زما طرف ته توجه ساتي زه تا ته خبره کوم نو چې بیا خطیب چا ته لګیا دی دیوالونو ته لګیا دی خو ما تا ته لګیا دی که نو چې ما تا ته لګیا دی ما تا به مخ هغه ته او سبحان الله دا ډېره تعجب خبره ده شریعت خطیب ته ویلي دي وایي ته قبلې ته شا که چې خلکو ته دې څه شي مخه شي خطیب شا کم طرف ته قبلې ته او مخې اورېدونکو ته چې دا خلک دی ویني او دی دا خلک ویني او دا خبره اثر وکړي او سبحان الله هغه بل راغلی دی او هغه قبلې ته شا کړې ده او خلکو ته یې مخ کړی یعنې شریعت خطیب ته ویلي وي ته قبلې ته شا که چې د خلکو ته دې مخه شي چې دا خلک ویني او دی راغلی د قبلې ته شا کړې ده او د خطیب نه یې مخ اړولی دی نو دې کې تهاون نه دی پکار او په دې کې د آدابو خلاف راځي دا کار دا طریقه د ادب او د سنت طریقې خلاف ده الا چې کوم سړی بیماري یا عمر یې ډېر یا بل څه مشکل ورته وي نو دا د شریعت قانون او قاعده ده چې کله مشکل انسان ته مشقت جوړیږي د هغې د لاسه ورته اسانتیا په شریعت کې راځي نو دلته مشقت چې د چا د ملا تکلیف دی د زنګونانو تکلیف دی مشر دی بیمار دی د خیر دی که ډډه ولګي او هغه ډډې لګولو کې که چېرته د ده شا قبلې ته شي او مخې د خلکو ته شي نو انشاءالله څه حرج به په دې کې به څه حرج نه وي والله اعلم ښه دا و د شیخ صاحب قیمتي بیان چې د جمعې د خطبې باره کې چې کله خطبه شروع وي په هغه ټیم کې دیوار ته ډډه وال څنګه دي او شیخ صاحب له ډېر قیمتي او اهم جواب ورکو امید کوو چې دا بیان به ستاسو خوښ شوی وي ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره موږ له راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله